بسم الله الرحمن الرحیم. نن سی پلس پلس کې یو ساده ویډیو کو بیسیک ډیټا ټایپ لپاره. ډیټا ټایپ د یو ویریبل اصلیت بدلولو لپاره استعمالیږي. ویریبل به موږ داسې سوچ وکړو چې یو لوښی یو کاسه غوندې ده چې په هغې کې تاسو هر څه شی ږدئ. دلته خو موږ وایو چې د ډیټا ټایپ سپیسیفای د سایز ان ټایپ آف انفارمیشن دیټ ویریبل ویل سټور. چې ویریبل څه شی ځان سره سټور کوي نو هغه سایز او هغه انفارمیشن. ډیټا ټایپ دی سایز دی ډسکرپشن دی معلومات دی یعنی بولینز دی چې یو بایټ ځای نیسي چې سټور کوي ټرو فالس سټور کوي. کریکټر دی چې یو بایټ ځای نیسي چې سنګل کریکټر یا لیټر یا نمبر سټور کوي. انټیجر دی چې دوه یا دغه بایټه ځای نیسي. څلور چې دا نمبر سټور کوي. ډیسیمل نه سټور کوي. فلوټ څلور بایټه ځای نیسي چې دا موږ ته اشاریه او نمبر هم سټور کوي او اشاریه هم سټور کوي. اووه تر شپږو نه تر اووه ډیسیمل ډیجټ پورې ځای نیسي. ډبل همداسې اته بایټه دی چې سټور نمبر او ډیسیمل سټور کوي چې دا 15 ډیسیمل ډیجټ پورې ځای نیسي. نو چې کله تاسو اوس انټیجر مای نمبر دی ورکړی دی ته 5 ورکړی چې رانه کې همدغه نمبر به درته دغه کوي. همداسې فلوټ دپاره ډبل دپاره کریکټر دپاره ډي یو کریکټر بولینز دپاره ټرو فالس لیکئ. سټرنګ دپاره داسې لیکئ. نو سی پلس پلس ته چې راشئ په اوله ورځ ما تاسو دا سټرکچر خو به تاسو ته یاد وي. انټیجر هم چې کله ولیکل اوس زه یو ویریبل ته نوم ورکوم مطلب اسد. اسد مې ورکړل یو څه مې ورکړل دې کې زه 500 ږدم. نو دا 500 نمبر مې کېښود. سی اوټ چې کله ورکوم سی اوټ او دلته ورکړم اسد. نو دا چې کله مونږ F9 سره کمپایل کو او بیا د هغې نه وروسته F10 سره رن کو نو چې کوم دغه مونږ په دې ځای کې ایښی وي مطلب اسد کې کوم ویلو یا کوم عدد مونږ ایښی نتیجه کې به هغه مونږ ته راځي. نو چې کله هم دا وکتلو ایرر نه لري نو دې ځای نه ډایرکټ موږ څه کوو دا رن کوو. هماغه عادت مونږ دلته مونږ ته شو کوي. که زه غواړم دا ما مطلب ته نوټ پډ کې لیکلی دي دا کاپي کوئ. تاسو راشئ سی پلس پلس ته په دې ځای کې اوس اشاریه ده نو دغه نوم باندې مې ایښی دی. دا نوم کاپي کوئ په دغه ځای کې سی ورته دغه کوئ. بیا تاسو یو ځل رن کولو نه مخکې وګورئ چې دا ایرر لري که نه لري. چې کله ایرر نه لري نو دې ځای نه تاسو څه کولی شئ رن کولی شئ. اشاریه عدد به درته ښایي چې اشاریه مې ورکړی. همداسې که تاسو راشئ دا کریکټر دی کریکټر ته هم عدد ورکړی دا هم کاپي کړلو. یو ځل خو دا وګورو دلته موږ ته راځي چې ایرر لري که نه لري او د اشاریه نمبر موږ ته شو کوي که نه شو کوي. نو په دې قسم تاسو کولی شئ ډیټا ټایپ بیسیک ډیټا ټایپ باندې کار وکړئ. بیا دا تاسو وروسته پروګرامینګ کې زیات په درد لګېږي چې تاسو په بیسیک ډیټا ټایپ باندې پوه شئ. بیا اډوانس تاسو په خپله استعمالولی شئ. خو ضروري ده چې تاسو په بیسیک ډیټا ټایپ باندې اول ځان پوه کړئ چې کله موږ یو ډیټا ټایپ یو ویریبل ته ورکوو بیا هغه ویریبل کې باید موږ څه شی کیدو یعنې د هغې نوعیت څه شی دی. مطلب تاسو یو ویریبل ته انټیجر ورکړی دی تاسو پکې سټرنګ دی یا کریکټر دی نو دلته به ستاسو غلطي وي. یا تاسو کریکټر اخیستی دی هلته تاسو نمبر دی نو دلته هم ستاسو غلطي ده. دا چې کوم شی تاسو ورته انتخاب کړلو هماغه فارمټ ورته کېدی هماغه ډیټا ټایپ ته ګورئ او هماغه شی ورته کېدی نو پروګرامینګ کې تاسو ته غلطي نه راځي. نو دا ګوره اشاریه مې ورکړې که زه دلته راشم کریکټر پیسټ کړم او دلته ما لیټر ورکړی هلته ما ډي پکې ایښی دی. نو کریکټر مو درته چې یو حرف اخلي دلته چې کله زه دا رن کړم دا به ماته څه وکړي همدغه ډي به دا ما لیټر مې چې ورکړی دلته چې کله رن ووم دغه ډي به راته وښایي. همدغسې نور که تاسو وګورئ دا ټول کاپي کولی شئ. نو سی پلس پلس کې دا ډیټا ټایپ تاسو ته مهم دی چې اول تاسو په ډیټا ټایپ باندې کار وکړئ. دلته تاسو ډیټا ټایپ دی سایز دی ډسکرپشن دی دلته ډیټا ټایپ دی بیا دلته څه کار کوي هغه ټول تاسو ته مخامخ لیکل شوي دی. دغه ځان سره کتابچه کې ولیکئ انشاءالله استفاده ترې اخیستلی شئ. دا ویډیو درته مفیده تمامیږي سی پلس پلس شاګردانو لپاره. بیسیک دی نو زیات تشریح سړي ذهن دغه کې اچوي. نو شارټ کټ ویډیو ده چې یو شاګرد یا یو څوک سی پلس پلس کې کار کوي په اسانتیا سره پوه شي. همداسې ورو ورو بیا اډوانس لیول ته ځو. خو اول بیسیک
په کلار چې سړی په یو پروګرام باندې پوه شي بیا په هغه پروګرام کې په خپله خوښه بیا کار کولی شي او چې اول نه پروګرام کې خطا شي بیا هغه پروګرام ورته هېڅ خوند نه ورکوي. نو همدې دپاره کمه تشریح او سلو چې دا کم کار کوي په همدغه باندې تاسو کار وکړئ. انشاءالله ډېر ټاټا په مې زده کړو. بیا بل ویډیو کې همداسې ورو ځو په خپله C++ تاسو ذهن کې کېږي یو څه شی یادولی شي دا ګوره کرکټر. خدای وکړي ویډیو درته مفیده تمام شي.